السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله جوړ تاسو ټول براته راکړو او جوړ اوسئ. مرګرو په دغه ویډیو کې تاسو درو خیمه چې موږ څنګه کولای شو په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو لپاره انلاین فورم ډکو. مرګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. مرګرو دې لپاره تاسو له معراج په خپل موبایل کې به یو بروزر راخلاص کړئ، کروم بروزر وي او که بل هر یو بروزر وي. نو په سرچ کې مرګرو ته تاسو ولیکئ چې NSIA. مرګرو دغه تاسو په سرچ کې ولیکئ NSIA او مرګرو سرچ وکړئ. د سرچ څخه وروسته مرګرو تاسو به راشئ انډیویډوال یعنی انفرادي فورم تاسو انتخاب کړئ. جدید فورم جدید تذکره الکترونیکی دا به انتخاب کړئ. مرګرو انتخاب څخه وروسته مرګرو دغه شان صفحه موږ ته راځي. دغه شان صفحه چې مرګرو راغله په نوم کې به مرګرو تاسو دغه فورم ډک کړئ. مرګرو په نوم کې به تاسو خپل نوم ور ولیکئ او په زه ورته لیکم مرګرو اکرام بخښنه غواړم مرګرو اکرام میم تخلص یا کورنۍ نوم کې به مرګرو تاسو خپل تخلص ولیکئ. زه ورته لیکم مامومند. مرګرو د پلار نوم به هم تاسو ته ولیکئ. پلار تخلص مهم نه دی مرګرو، که ولیکئ او که ونه لیکئ. نیکه نوم ډېر مهم دی مرګرو. مرګرو دلته به نیکه تخلص مهم نه دی مرګرو، که ولیکل شي او که نه. جنسیت به انتخاب کړئ مرګرو. زه ورته نارینه انتخابوم. ستاسو جنسیت چې هر ډول مرګرو ورته انتخاب کړئ. او دلته مدني حالات خپل مرګرو انتخاب کړئ. زه ورته متأهل انتخابوم. د زیږېدو نیټه مرګرو دغه ورځ ده او لاندې میاشت به انتخاب کړئ چې هره میاشت مرګرو تاسو پیدا شوي وئ همغه میاشت به انتخاب کړئ. او د زیږېدلو کال مرګرو دا هم ډېر مهم دی، باید دا تاسو ورسوئ. زه ورته 1401 انتخابوم مرګرو. میلادي تخته چینج کېږي. دا کس الکترونیکی تذکره لري که لرلی خو هو او که نه یې لرله نومونه به انتخاب کړو د مرګرو. مور نوم هم مرګرو ډېر مهم دی، دا به هم پکې تاسو ولیکئ. مرګرو د مور ژبه هم مهمه ده، دا به هم مرګرو تاسو ولیکئ. نوم په انګلیسي ژبه دا هم مرګرو مهم دی. مرګرو هر هغه خانه چې مهمه ده هغې سره سور غمې سره نښه ښکاري مرګرو په انګلیسي ژبه. تخلص مرګرو دا به هم تاسو ورته ولیکئ. مرګرو د هیواد انتخابېږي، تاسو په کوم هیواد کې زیږېدلي وئ هغې ځای به انتخاب کړئ. مرګرو د ولایت انتخاب کړئ، په کوم ولایت کې مرګرو تاسو زیږېدلي وئ. ننګرهار ته زه انتخابوم. او دلته ولسوالۍ مرګرو اوس یو څه انټرنیټ مشکلات دي مرګرو، د ولسوالۍ هم راغلي چې هر ولایت خپل ولسوالۍ هغه راغلي. نو زه ورته لیکم مومندره کلي کې د مرګرو تاسو ته کلی ولیکئ. ناحیه کلي خانه کې به مرګرو تاسو کلی ولیکئ. آیا کس عسکري خدمات کړي که هو او که نه کړي نه به ورته انتخاب کړئ. زده کړې کچه مرګرو زده کړې کړي هو او که نه کړي نه به ورته انتخاب کړئ. ولایت مرکز اصلي استوګنځای مرګرو چېرته تاسو لومړنی چې پیدا شوي هغه استوګنځای درنه غواړي. د باهم ولسوالۍ مومندره زه لیکم مرګرو. مرګرو دې چې کوم کمانډ راځي په دغه آپشن کې مرګرو که چېرې تاسو په همغه یو ځای کې ژوند همغلته پاتې شوی وي، همغلته مو ژوند کړی وي، نو دا به اوسنۍ استوګنه به کاپي کړئ مرګرو. او که نه اوس مهال تاسو په بل ځای کې اپیلي استوګنه یو ځای کې اصلي استوګنه بل ځای کې، نو مرګرو تاسو بیا دلته همغه ځای ورته انتخاب کړئ چې اوس مهال په کوم ځای کې اوسېږئ. مرګرو دغه ځای ډېر مهم دی. کله چې د بل تذکرې والا تاسو سره اړیکه مرګرو دلته به ټلیفون شمېره ورکړئ چې تاسو سره بیا په همغه شمېره اړیکه نیسي او د بیومتریک لپاره مو راغواړي مرګرو. برېښنالیک که لرئ ورکړئ مرګرو او که نه یې لرئ مهمه نه ده.
زه ورکوم اکرام الله @gmail.com. مګر د بهرنیو ژبو سره بلدتیا لرئ، زه د انګلیسي سره بلدتیا لرم. د هېواد څخه د هېواد نورو ژبو سره بلدتیا ملګرو، زه صدري د وینې ګروپ ملګرو دا ډېر مهم دی. زه ورته پازیټیو انتخابوم. کوچیان هستئ هو به انتخاب کړئ، او کوچیان نه وای نو نه به انتخاب کړئ. مګر دین به ورته انتخاب کړئ، مذهب به ورته هم انتخاب کړئ ملګرو. مالیات که لرئ مالیات که لرئ که نه لرئ نه به ورته انتخاب، که لرئ نو هر قسم چې وي ورته انتخاب کړئ ملګرو. کار یا دنده مهمه ده او مهم هم نه ده. که ولیکل شي ښه ده ملګرو، که ونه لیکل شي مشکل نه جوړوي. ورته لیکم محصل، دویم تابعیت لرئ، دویمه تذکره لرئ، نه. رای ورکولو ځای ملګرو په کومه کاغذي تذکره باندې چې سټیکر باندې د رای ورکولو ځای لیکل شوی وي هغه به ورته ولیکئ ملګرو. آیا کاغذي تذکره لرئ؟ نو اوسنۍ کومه تذکره چې تاسو شه دا لرئ ملګرو. که لرئ هو، او که نه لرئ نو نه به ورته انتخاب کړئ ملګرو. هغه تذکره چې تاسو کاغذ لرئ په هغې کې کتاب، کال، جول، پاڼه، ثبت ګڼه، سوق لمبر ملګرو دا به تاسو ضرور ورته لیکئ. د هغې تذکرې څخه به راخلئ او په دې کې به یې لیکئ ملګرو. ملګرو صدور نیټه هم په هغې تذکره کې لیکلي ملګرو، هغه به هم تاسو انتخاب کړئ ملګرو. ملګرو دغه ځای ډېر مهم دی. دلته ملګرو تاسو یو تصویر چې بیکګراونډ یې سپین وي او په پی ډي اف په شکل کې یا پي ان جي په شکل کې یا د جی پي جي په شکل کې ملګرو تصویر به ورته انتخاب کړئ. دلته به د ملګرو کاغذي تذکره انتخاب کړئ او ملګرو ور سینډ کېږي خپله. دې څخه وروسته ملګرو دغه ځای ملګرو ډېر مهم دی. د ورکړل شوي معلومات دا باید تاسو خوندي کړئ چې ملګرو هر وخت وړ ایډیټ پکې کولی شي. نو ملګرو زه معلومات لومړی خوندي کوم، په دې باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دې څخه وروسته یو بل آپشن ملګرو راځي، لږ صبر ورته کوو چې ملګرو هغه آپشن راشي. ملګرو دلته به دغه شمېره چې کومه ده ملګرو دا ډېره مهمه شمېره ده، باید تاسو ځان سره یاد ولرئ. دغه شمېره دا کوډ ډېر مهم دی، دا بسته به انتخاب کړئ ملګرو. دې څخه وروسته ملګرو که تاسو غواړئ چې د کورنۍ نور غړي هم د ځان پسې ثبت کوئ، نو ملګرو نور غړي په دغه ځای کې په دې ځای باندې کلیک وکړئ. او دې څخه وروسته وروستی کمانډ چې دی ملګرو دا غوښتل لیک تایید او لیږل، په دې به کلیک وکړئ او مرکز به ورته انتخاب. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک کړئ. زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې لومړی